بیا بل وو بیا بل وو دا زموږ تاریخ دی. خو خبره دا ده جنګ ته پاڅېدل دا ډېر احتیاط غواړي، دا ډېره ښه خبره ده. دښمن په ګوته کول غواړي، هغې دپاره څلوېښتۍ جوړول غواړي، صفونه جوړول غواړي، تر هغې وړاندې خبرې کول به ګټه نه ورکوي. پښتونخوا ملي پارټۍ موږ ټول اسلام ته دا ویلی شو، زموږ قرباني پښتون افغان د وطن دپاره، د وطن د ازادۍ دپاره ازړې خبرې پرېږده چې یو اسکندر یوناني راغی، بیا چنګیز راغی، بیا تیمورلنګ راغی، بیا عرب راغلو، بیا څوک راغلو چې فرنګی دې وطن ته راغی، چې فرنګی دې وطن ته راغی. د اسلام ټوله خاوره یا فرنګي ونیوله یا فرانسیسي ونیوله، کعبه شریفه یې ونیوله، مدینه منوره یې هم ونیوله، فلسطین یې هم ونیوی، اندونیشیا ملایشیا یې هم ونیوه، ټول ایران یې ونیو چې چیرې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویل کېدله، دا ټول یا فرنګي ته تسلیم شو یا فرانسیسي ته یا بل چاته دغه دوه زیات. دغه خړګۍ پښتون، دغه خړګۍ افغان واحد ملت دی چې د هر چاته د تسلیمېدو څخه انکار او خپل سر یې په خوله کې ورکوي. دا زموږ تاریخ دی. ما اوس په جرګه کې مو وویل ملګري ناست وو، خلک دلته خبرې کوي چې لکه ګاندیجي نه وایي هندوستان نه ازادېدی، که محمد علي جناح صاحب نه وایي پاکستان نه جوړېدی. ما دا مخکې هم کړی د میډیا په ډېر لوی خلک دي دواړه، ګاندیجي ډېر لوی سړی دی زنده باد، محمد علي جناح ډېر لوی سړی دی زنده باد. لیکن یوه خبره په ډېرو نرمو ټکو باید موږ وکړو چاته چې اوس سړی دوی خورا خو پرېږده، د دوی پلرونه نه وو پیدا شوي چې ما په بنو کې د انګرېز سره مبارزه کول، ما په بنو کې د انګرېز سره اډوکې ماتول، ما په وزیرستان کې مبارزه کول، ما په هر کاڼي باندې د انګرېز اډوکې مات کړې. ازادي ما راوړې ده، زما ولس راوړې ده. اوس غلطي چیرې سره ده؟ نن به نه کوو غلطي. ګوره زموږ کام قطعا نشي رسېدی. دا خبره سیاسي کارکنانو ته په زیات ارباب مجیب ته پوښلې توګه کوم چې هیڅ کار خپل مقاصدو ته چې ویې ټاکي نشي رسېدی چې دی د ماضي غلطیانې سمې نه کړي، د ماضي غلطیانو ته ګوته ونه نیسي. په مبارزه کې پښتون ولس کمي نه ده کړې. پر هر کاڼ یوازې داوړ موږ خلک دي، داوړ وزیر خو ډېر لوی کار، داوړ پرېږده باجوړ پرېږده پلانی، چې یوازې زموږ په یوه هیل کې د فرنګي څومره قبرونه جوړ شوي دي یا زموږ څونه شهیدان جوړ شوي دي په روغ سیند د پنجاب کې نشته، د دوی په ټوله صوبه کې نشته دومره شهیدان، د دوی په ټوله صوبه کې نشته دومره غازیان چې د بل لپاره د وطن لپاره قرباني کړي. بیا څه پېښه وشوه چې قرباني زموږ تر هر چا زیاته ده. پر کاڼي کاڼي موږ وینې توی کړي، پر کاڼي کاڼي موږ جنګونه کړي. بیا چې مبارزه سیاست ته راغلې ده، مرداباد زنده‌باد ته راغلې ده، بیا تر هر چا ډېر قرباني موږ کړي، تر هر چا. د خدای خدمتګار تحریک، بیا د هغې نه مخکې د پلانا تحریک، بیا د هغې نه شا پلانا تحریک، په زرګونو کلونو موږ جیل یوړی. بیا ولې موږ خپل مقاصد نه کړو ترلاسه؟ موږ غلطي وکړې. غلطي ولس نه دي کړي، غلطۍ د مذاکراتو پر میز شوي دي. که ډیورنډ لاین شوی دی د مذاکراتو پر میز غلطي شوې ده، که بیا بل کار شوی دی د مذاکراتو پر میز غلطي شوې ده، که بیا نن په مشکل کې یو موږ د مذاکراتو پر میز غلطي شوې ده. دا نن چې موږ ګرد وایو، مجب خانم وایي، بل ملګري هم وایي، ګرد خلک وایي چې دا پښتانه په کار ده چې یو ځای کړي. دا په سناویا کې داسې پروف لکه دا کاغذ دا به موږ داسې راخیستی، موږ نه راواخیستی. اوس کاغذ باد یو، اوس پسې ګرځه راګرځه. د ځان خبره داسې نه ده. موږ د یو لښکر خلک وو. رحمزاد خان زموږ د نسل د هغو انسانانو څخه دی چې هیڅ چا په خوب کې خبره نه شوه کولی دوی د وطن پر رنګ ودرېدل. دا انګلیس خبرې خو پرېږده. دا چې پاکستان جوړ شو،
په پاکستان کې د سرکاري پارټي ما سوا چې نوم یې مسلم لیګ و بیا د یو څه وخت لپاره د هغې نوم د ډاکټر خان صاحب لپاره بدل شو چې زموږ یونټ جوړ کړو زموږ یونټ را برابر کړي زموږ صوبې یې ټولې په یوه کڅوړه کې واچولې دی وزیر اعظم شو د هغې دپاره ریپبلیکن شو دا پارټي په پاکستان کې نه پارټي چا پېژندله نه څوک پوهېدل دغه رمضان خان باچا خان خانشید عبدالصمد خان د سند ډېر پیاوړي ملګري حیدر بخش جتویي جی ایم سید د پنجاب سره کمیونسټ پارټي مشر میاں افتخار الدین ملک پلانا د بنګال څخه باشاني د بلوچ څخه مزنجو صاحب ګل خان نصیر دا د دې قومونو شړلي پښتانه بلوچ سندیان دا سره راجمع شو د باچا خان پارټي خدای خدمتګار چې نوم یې پیپل پارټي سویوار بیا بیرته بدله شوه د خانشید پارټي انجمن وطن او د انګریزانو په وخت کې په پاکستان کې ورور پښتون شوه د بلوچ پارټي عثمان ګل معنا په بلوچي کې بلوچ ورور هغه پارټي د حیدر بخش جتویي پارټي سند هاري کمیټې د سندیانو کشیانو پارټي وه د جی ایم سید پارټي محمود د افتخار الدین پارټي آزاد پاکستان پارټي د لاهور دا پارټیانې ګردې سره راجمع شوې په ډله یې پارټي جوړه کړه د نیشنل عوامي پارټي چې موږ یې ګرد ممبران افضل بنګش هم ممبر و ازبکستان پارټي والا افضل بنګش هم ممبر و شیرجي باچا یې څه سیاسي کارکنان چې د پښتونخوا وطن دي موږ ټول په یوه پارټي کې راجمع شو د هغې نوم و نیشنل عوامي پارټي د نیشنل عوامي پارټي منشور دا و دلته نه پیپل پارټي وه نه بله پارټي وه دغه یو پارټي سیاسي جوړه شوله زموږ په وطنونو کې ووټ نه و اوس پخوا ووټ و اختیارونه و دې پارټي وویل چې پاکستان به یو داسې ملک جوړوو چې په هغه کې به د هر کام پر خپل وطن باندې خپله صوبه وي د پښتانه ټوله خاوره لکه دلته وجیب خان بیان کړل منځنۍ پښتونخوا خیبر پښتونخوا اټک میاوالي اجزام ته د بنو خلک یاست میاوالي د بنو ضلع برخه ولې نټ چې جوړ شو دغه رسمو بلا وکړ میاوالي چې برته ولې نټ مړ ماتاوه د مړ سره کې ملپور بلا وکړ ګرد اټک میاوالي هغه د مړ سره بلا وکړ جنوبي پښتونخوا له بده مرغه دا اوس د دې مجباس دغه نه زموږ دغه رمضان خان نو رمضان خان د هغه نسل سیاستدان دی چې موږ ته یې سیاسي مبارزې دپاره سیاسي پارټۍ را جوړه کړه د هغې پارټۍ نوم نیشنل پارټۍ و د هغې د پښتونخوا وطن مشر باچا خان و د بلوچ یوه حصه کې عبدالصمد خان و اچکزی په بلوچي حصه کې بلوچ و په سند کې بلالی و مشر یې مولانا عبدالحمید خان باشاني دې پارټۍ وویل چې ون یونټ به ماتېږي او د ټول پاکستان د یو فیډریشن جوړېږي په هغه کې به د پښتانه ټول وطن په یوه صوبه پښتونخوا یا افغانیه یا پښتونستان کې راجمع کېږي دا مبارزه وشوه په لکاو جیلونو پښتانه یوړل په لکاو هغه سړی 10 کاله هغه سړی 20 کاله هغه سړی 30 کاله په دې معنا خان شهید هم ټول په جیل کې وو ون یونټ ماتېدی پر میز موږ بایلات وکړو ون یونټ ماتېدی پر میز باندې موږ خپل وطن نه کې راټول نن شو هغه ته ګوته نسي خلک ښکنځل چې هغه ته ګوته نسي دا غلطي ده د دې اصلاح به کوو خلک ښکنځل چې اصلاح یې نه وکړي بربادي جوړېږي اصلاح کول پکار دي پښتون وطن پاکستان سره ملک پاکستان جوړ شوی د هغې پارټۍ د میراثخور په معنا زما تجویز دا دی زه اوس هم دا وایم پاکستان د څټلو شی نه دی د تعویض کېدو شی نه دی چې په غاړه یې کړو پاکستان د پښتانه بلوچ سندي سرایکي پنجابي پر وطنونو جوړ دی موږ په کار ده پښتانه په سیاسي معنا
وټول پاکستان ته دا ووایي چې وروره که پنجابی ما ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي، که سندی ما ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي، که بلوڅ ما ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي، که سرایکۍ ما ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي. خو زما وطن منځنۍ پښتونخوا، زما وطن خیبر پښتونخوا، زما وطن اټک میاوالي، زما وطن جنوبي پښتونخوا کې د الله پاک کوم نعمتونه دي، دا که په خوښه راکوې هم که په خوښه نه راکوې هم، پر دې نعمتونو لومړی حق زما د بچي دی. زه غواړم زما د وطن دریابونه، زما د وطن ځنګلي، زما د وطن کاڼي، زما د وطن زمرود، دا به خامخا ماته عیني ضمانت راکوي، دا به خامخا ماته عیني ضمانت راکوي چې پر دې به لومړی حق زما د بچي. په مرداباد یې درڅه غواړم، په زنده‌باد یې درڅه غواړم، په جرګه یې درڅه غواړم، په هر څه یې درڅه غواړم. او که مجبور اوسو او بلې خبرې لکه ځوانان چې منډې وهي، که مجبور اوسو بیا بلوڅیان لور خو لري که نه، لور خو لري که نه، بیا به لور لرګي ته برابر شو. لور لرګی نه استعمالوو، توبه، لور لرګی نه استعمالوو. او دا خبره پکار ده چې موږ وکړو، په غټ اندازې باید داسې وکړو چې وروره په دې ملک کې د پنجابي، سندي، بلوڅ، سرایکي د مور چې کوم حق زما د مور به وي، چې د ده د پلار کوم حق زما د پلار به وي، چې د ده د لور کوم حق زما د لور به وي، چې د ده د خور کوم حق زما د خور به وي، چې د ده د ژبې کوم قدر زما د ژبې به وي، چې د ده د کلچر د ټوپۍ د لنګ کوم قدر زما د کلچر به وي. دا پاکستان تر قیامته زنده باد. او که ستا د ډاکټر ریټایر کېږي ښځه، زما غیره د غوا په غوجل کې لګیا یې څپاړې به پر دیواله باندې یو سړی چوکیدار نه دی پاتې، ټیک ګردکان چوکیدار، ستا پلار جرنیل، زما پلار چوکیدار، ستا ورور پروفیسر، زما ورور دغه مستري. دا پاکستان کې فضل الرحمن مني کې دی مني کې دا پاکستان نه زما خوښ دی، نه زه منم نه په دې پاکستان کې زه اوسم. زه بسیار یم، کار نه نه اخلم، د کار وخت ولاړ دی. ما ته به هغه شی راکوي، ما وطن دی. ته په دنیا کې دغه ډېر اکثره لګیا یي، دا ډاکټر کتابونه لیکي، فلانی کار کو فلانی کار کو. ده ته دا خبره وکړه وروره په دنیا کې یو دریاب داسې راوښیه، د امریکې دریاب دی میسیسیپي، د روس دریاب دی ډان، د جرمني دریاب دی فلانا، د فلاني ځای دریاب دی فلانا، د عراق یا دریابونه دجله او فرات. یو دریاب دی راوښیه چې د هغې پر غاړه دې خلک باران ته خلاص کړي، سوای د اباسین. داسې وبهیږي لکه د لاوجره، نورې وبهیږي. خټک مولا د خدای باران وکړي، په دې پورې فرشتې خاندي یاره، په دې پورې فرشتې خاندي چې ما خټک و ګنډه پوره وبنوسای خدای دې غر کې خو دومره لوی دریاب یې درکړی دی، راویې کړ دا خپلې اوبه. ما خپلو اوبو ته نه پرېږدي، یا زما د اوبو تقسیم غلط سوی دی، یا یې خلک غلط کوي. موږ پښتانه که موږ واقعي خپلې لوږې او سپږې ورکوو، موږ به وچ کلک دا خبره کوو چې موږ د هېڅ چا قسم د اوبو تقسیم داسې نه منو چې زه به د اباسین پر غاړه تږی ناست یم او دغه ته به دعا کوم چې خدای چړه تږې سوې د باران وکړه. یا خامخا به ماته پر خوشحالګله را جوړې، تر خوشحالګل لاندې را جوړې، لوړې را جوړې، ماته به داسې یو ډیم را جوړې چې زه دواړې غاړې زما د وطن هم سمسوري شي، هم اباد شي، نو زه خپلې اوبه پرې ولګوم. دغه مبارزه زموږ دی کوي. د دنیا بهترین ځایونه زما او ستا په وطن کې دي، په 2000 روپیو فوټ دی. ما نه ورپرېږدي خلک، زمرد ته مې نه پرېږدي، سپین کان ته مې نه پرېږدي. اوس دا جګړه د منځنۍ پښتونخوا زه هغې نه نه ځم، د منځنۍ پښتونخوا جګړه پر دې روانه ده. منځنۍ پښتونخوا د دنیا جهان د نعمتونو ډک وطن دی. یو اندازه دا ده د وزیرستان یو برخه هم شمالي دی که جنوبي دی، چې وزیرستان کې د تیلو دونه ذخیرې دي چې نه ایران لري نه عرب لري. خلک به دې ته تړلې ده. نو د دې دپاره به وروره موږ کښېنو، جرګه به کوو، تنظیم به کوو، طریقه به کوو. دا جنګ ارباب صاحب دا جنګ ته نسې کولی، دا جنګ زه نسم کولی. ولې نسم کولی؟ زه دلیل وایم. زموږ خبره پر سر ولاړه ده. په کور کې موږ دونې بد خلک یو چې د چرګ پر جګړه ورور وشو. چرګ یو جریب مځکه، دغه یو دوکان،
نن ریسرچر کښېنوه حساب دی کې نن راشد ورځم ده 15 فروری ده دغه ډاکټر صاحب د کلام راواخلي د نن نه څه تر بل 15 فروری پورې ته به حق هریان شهر به افساس موږ چې بېغیرتي وکړو په هغه کال موږ کم از کم 2000 کس سره وژنو صوابۍ زموږ تعلیم یافته علاقه د ورځې 5 مړي شپږ مړي اته مړي خوش خبره وروره چې کم کام خپله سره وژني هلکه ټوپک دې مات شه ټوپک دې مات شه دا ټوپک چې تورندار په کونډه یې دا په اور چخ کړه ته کوم نر یې ټوپک استعمالوې د هغې ورندار دپاره استعمال کړه چې پر سر یې پړونی نشته د هغې بچي دپاره استعمال کړه چې پر سر یې دغه نشته ډاکټر زیاته دې خبرې ته اشاره کولې دې نه پرېږدم ډاکټر دې مهرباني وکړه دا ریسرچ وکړي فلسطینیان د ازادۍ جنګ کوي کشمیران د ازادۍ جنګ کوي اریټریا ده په هندوستان کې ډېر خلک دي معلومات یې وکړي چې د ازادۍ جنګونه کوي هغه د کاله 1500 شهیدان نه ورکوي 1500 خلک یې نه مري ما او تا د چرګې پر جګړه د غوا پر جګړه د کوڅې پر جګړه هر وخت دا کام نشي درېدای و دغه ته مړ به دا کام دې ته راوړي وسړی دا د کور سختي بیان ته کوي دا د کور سختي بیان ته کوي د جرګې د خاص خبره کور ته راوړله ستا حق هېڅوک ونه کوي خبره داسې نه چې موږ په دې نه پوهېږو خبره دا ده چې ځان نور حمزاد خان او دغه ملګري په دې وجه د ستاینې وړ دي چې په هغه وخت کې موږ ته پارټي راکړه موږ ته لوري راوښنو پاکستان دی پاکستان به یو فیډریشن پاکستان کې به سینټ اختیارات لري د قومونو په باندې اوس پورې اختیارات نشته دا اختیارات ورکول کېږي پاکستان کې به موږ ته بلوچ ته سندي ته سرایکي ته عیني ضمانت راکوي چې کورمه ستا ده ګومنه ستا ده اباسین ستا ده پلانۍ ځنګل ستا دی پلانۍ دغه ستا دی وروره بیا به داسې خیرن نه یو ناست بیا به دلته انشاءالله د دنیا هر دې دپاره جګړه ده او بله خبره ته کاړو شو هغه روانه ده هغه داسې نه ده خدای دې وبخښي شهیدان الله پاک وایي شهیدان مړه نه دي ژوندي دي د نقیب الله شهادت د پښتانه هغه ټوله غوسه سره راجمع کړه د هغې څه دا جرګې شروع شو اوس دا جرګې مهرباني وکړي د پښتانه دا غوسه د پښتانه دا اراده دا ویو نالۍ ته واچوي ارګنایز یې کړي منظمه یې کړي او مشکل خبرې کوه هلته دي دغه خبره وکړه علي چې موږ د کور ته الو ځان خبره دا ده ما ګرد ژوندي دي د اسفندیار په کور کې میټینګ و اسفندیار خان وابداس خبره ما دا پټه کول بیا مې ډېره کړل بیا مې وکړه خبره وشوه زه ګوښ ورغلی وم دوی ملګري ډېر وو دالي پارټي خلک وو فضل الرحمن پکښې وو سراج الحق پکښې وو شیرباب خان وو اسفندیار وو زه وم خبره چې وشوه بیا ما ورته وویل ما وروره زه یو خبره تجویز کوم که پټ شی جوړوئ هم یې درسره جوړوم که ښکاره جوړوئ هم یې درسره جوړوم دوی ویل څه شي ما ورته فضل الرحمن صاحب پر تا باندې 2 واره د مرګ حملې وشوې خدای بچ کړي په درېیمه کې والله خلاص وي شیرپاو کمال شیرپاو خان پر تا یې 2 حملې وکړې په یوه کې 45 کسه شهیدان شو په بله کې ستا د کور په عیدګاه کې 90 کسه شهیدان شو بله به ډېره خطرناکه وي د اسفندیار په کور سړی ورننوتی یو چا قرباني وکړه شهید شو اسفندیار بچ شو ما ورته مهرباني وکړئ ته راسئ ورسره کښېنو دا پښتو وطن دی پښتانه په وطن کې مرګ پر 2 خبرې یا به چا د چا نازولي وژلي حیا به نه کوي جرګه به نه کوي خواست به نه کوي کډه به نه کوي خلک مجبور دي وژني یا به څوک خدای مکه د چا په کور ننوتلی چې دا 2 ګناه یې نه یې کړې د پښتانه په وطن کې مرګ نشته ما دغه ته مولانا ته مو ته به څه شوی دا کار خو دې نه کړ خو نو د چا پلار وژلی د چا په کور ننوتی دا کار افراسیاب هم نه دی کړی اسفندیار شیرپاو خان تا هم نه دی کړی ما ویل راسئ وروره چې بې نمبره مرو
راسې یو شي سره جوړ کړو تر ځکه لاندې بیا سم نه خلاصو بیا دا خبر په واس کومي ما د پاکستان په قومي اسمبلی کې وکړ بیا مې د فضل الرحمن په لویه جرګه کې وکړ په غټه جرګه کې ورور په چی شما وژني قرآن کریم هم دا وایي قرآن کریم کې الله پاک وایي که چا یو انسان بې دې طور مړ کړي چې د بل انسان وژلی و یا یې په سوسایټي کې فساد پیلاوه دا داسې دي لکه لوغ انسانان چې مړ کوي او که